بایسکل چې راوړې مانا تلته تړیا نه زنځیر باید در سره یا دغه که دغسې ودروي زه هم خالي پایې به بېرته کور ته یوسم اور داسې خرغون ډک دي دا ډېم رستوران فن نه کوي نه دی فرق پای دی دا اوس چې موږ ولاړو شه موږ داسې راوڅرخېدو او دا بیا داسې یو د ناستې ځای دی او دلته چې موږ دلته موږ ناست وو دلته ناست وو سین ټاور چېرې خوا نو دا خوا د سین ټاور بیا دا خوا ته دی دا څه پکړ بچې راکشه که کشه که کشه که راغسې اوبو ته دا څه پکړ دا ملنګ هم داسې ټیټ ډبرې چې ښه مسته ماري باکېږي یو پر هغه کونج به درېږي او دا داسې انچکه ځای دی بیدارت نن بیا راغلی د جمعې ورځ آرام هوا کړله معنا آرام هوا کړله نو راغلی د نوي ځای سره معنا داسې منظره وښکاره کړه ډاونټاون دی اصلي منظره بیا وروسته دا سین ټاور دی څه کوه منځونه وکړه دا ویني ګورئ ځان وکړئ سر یې پله راوڅرخوئ هغه غذا چې دی دا میدان دی معنا د اوبو میدان دی البیراغتن بیراغ دی درواغ وایي دا سین ټاور دی دا نوی پارک دی بس چاته نور شوي نه درواغ وایي دا درواغ وایي هغه زوړ پارک دی دې دوال نو ته چې راخیستې ته وایي راکټ دی بېشکه دا یاران روان دي دا نو دغه ځای ته ځو یارانو دا نو چې د نږدې ووینئ بیا تاسو ته معلومېږي څنګه ځای دی او د دا ځای ټیکټ چې دی 50 ډالره به هلته تحویل کړي رابسي دا راسي مفت نه دی نه نو دا یاران روان دي بېشکه دغه ځوانان دي دغه یې شوقونه داسې روب ځای دی معنا دا چې نو د اوبو پر غاړو ته کښېنې وایي اوس موږ ورځو دغه ځای توضیح کوو معنا خبرې شال مو راخیستې دي دا د راکټ مو راخیستې دي دا ورسره راکټان هم ورسره دي معنا داسې راپورته ځای دی قرار ځام د غاړې دا نو دغه ځای دی دا خبره دروازې ته ور داخل سولو نه دی دا چې نو ځای بالا ځای نه رامخته کېږي نه دا ځای ښکاره کوم دا خوندور راپورته ځای دی منه مالا دغه ځوانان دغه شوقونه هلکه شروع سه سلامونه یارانو شاید په زوره بالاخره مونږ ځای ته راورسېدو معنا دا ښکلی ځای دی راپورته نه د ډاونټاون معلومېږي او د اوبو د سینمایي چوپاړې د دې خوا وروره معنا شیان میان نه او دا د شنه ګروپان چې دا کوم ځای دی دا میدان هوایي دی چې ورته وایي میدان دی خو اوس طیاره نه ده راپاوسته ویه دغه ډیو داسې ونشه دا به جلای ښکلی دی معنا اوه داسې ګل راپورته ځای دا ډېم رستوران هم فن نه کوي نه دی Ali شانیس باد یوس پک یارانو دغه ځای ته مه راځئ دلته بوتل مې هم شول دغه د هیلۍ تاسو وینئ سخته ښایسته هیلۍ ده په پوره دا نو معنا هغه دغه ځای دی دا نو یاران ناست دي معنا بېشکه دغه دی بالا ګرده مو راوستلي دغه دی بند کړه لایف بند کړه هله وګوره تیاره ولاړه وینې
داسې په ژوندۍ بانه مو ولیدل چې دا تیاره څنګه په هوا کېږي او دلته زما بوتل ور وجلی شی چې لرې نه دی تللی که نو دا به نور څنګه رااخیستله او زه داسې په هیلۍ پسې ځم ودرېږه زه دا هیلۍ د ښکاره کړم داسې غټ تکلیف پر ځان یې واوړي په هیلۍ پسې به ورشم وواله وینې داسې راپورته هیلۍ ده مانه دا ځای ته نو چې د ورځې راسې بره سړي ته ډېر سکون یو سکون وکړي بل ښایسته منظره یې د شپې هم ښه خوند کوي نه چې باد نه وي اوس بیا لږ باد دی نور نو بیخي ښایسته ځای دی دغه دی هیلۍ ته ودرې راسې دې خوا ته نه راځي څراغ بل دی دې خوا تېر غوځه دا کوچنی ځای یارانو دغه راجلي مې دلته راته راوستل پاپړ ماپړ مې ور وغورځول بالاخره مې دلته راته راوستل مالته دا دغه ډاون ټاون ویو سره خورا ښه خوند کوي هیلۍ لا دغه شوله دا خبره شیان غواړي بیا شیانو نه راځي ګوره لور بالاخره دې خوا ته راللو په پښو دا خورا رب ځای دی معنا داسې په پښو راللو په صحیح معنا ځای دی دا خواته نو تاسې ګورئ وینه داسې راپورته ځای دی دا نو اصلي چې داسې په بایسکله راسې بیا یش کوي او دغه ځایونه نه دي دا ګلپان چې لګېږي وینې ورک کېږي مړه کېږي دا د تیارو دپاره کړی چې معنا سګنل مګنل ځینې ورک نه چې دلته کښېني بره بې اوبو تر شوه کړي دا نو داسې راپورته ځای دی بیخي په صحیح معنا دا نو په دا ویډیو کې داسې خوند نه کوي لکه په دغه کې لکه دغه رقم چې ورته ناست یې خپله دا خبره لیدلې صحنه ووینې خپل په سترګو بیا یې جلا یې شکړي او دا داسې انچکه ځای دی ما چولغار مار دی دلیا داسې انچکه ځای ته سوله هغه کوټه چیرې وه هغه کوټه ده که څه به ده یاران هغه یې ګرده دغه دی راووځه خبیثه دلته پیرانه خو به نه یې دا نو داسې پټ ځای دی نه او دغه چې وینه وایي دلته معنا دغه کورنۍ حیوانات چې نن چې راولې معنا سپی د پښې ده دغه وایي دا باید معنا د لې ګرده وتړي نه د لې به کښېږي معنا دغه داسې داسې راپورته ځای Ja, ملنګ هم داسې ټیټ ډبر چې شمس ته ماری باکې جو پر هغه کونج ودرېږي ولا راځه خره مر بیا کېږي بلا سره وغورځوه د کندهار یو ماری باب وکړه وپکوه دغه ټوپ باندې تشریح ورکړه دا څنګه کار دا معنا که غرق سواس بلا دغه رسید په واکې نه دي بلا سټ کې د باندې راکړي وله دلیا معنا وره لاړ دی که نه دی ولې یا دغه لګېږي دغه دا ولې دا ډبرې
او دا چیش په لیکلي دا د پارک معلومات کې وای په دونه وخت کې جوړ شوی په دونه وخت کې تکمیل شوی وای وای دا پارک بیا زموږ دی زما پلار ځای به دغه خلکو دپاره جوړ کړی دا مسکینانو لپاره یا د خلک چې راځي نه د خلک ګوره دی کښېنستی ښه ته اوس هم بازاړه کور کې پراته یاست یا هغه مړ نه د ځای مخ خاص ښه هغه رېږدلې راغلی نو زه بس دلته ګرځېدلی هغونه دا ډبرې لګېږي چې دا ولې په دې کې څه خصوصیات دا موږ د افغانستان راوړي او هغو د هغه نفر تاسې وینئ موږ هلته تړلي دي وینه ناست یې هغه چا هلته مو کښېنولی دي موږ داسې قدم مدم ووایو نه دا څه به کوې پکې راکشه که کشه که کشه که کشه که دغسې اوبو ته دا څه به کوې دا بیا پر راکړل کېږي دا چې ادریس نسته که نه هغه به شته شي حاضر کړی وای واله بیا زه ادریس ورځ راکش کړم نه دا یو دغسې ورواچه نه دا د دې دپاره ده نه ili ما پکې راپورته کړ راکش کړم ډېرې خشنګۍ به نه پکوو واله الله به کښېږدو بیت المال دی دا بیت المال دغه ځای دی ها دا اوته د کمره ایسته که چې زه درسم دغه ځای دی ته پکې کښېږده دا داسې ورننوځي ګورئ مینهوال ورته ګوري دی څنګه ورننباسي داسې دا چې په نه کې شوی وي ښایي شوی ها داسې ګرېز ورننباسي دا ښه ښه سم یې واچو دا دلته داسې پکې بندېږي نه دا رې وینې تاسو وینې دوستانو دا رې ور وامچوئ موږ داسې ښه خلک یو نه دا توضیحات پر ورکړئ دا څنګه کار دی منه دا پارک چې دی ډېر ښایسته پارک دی د څو دروازې لري نوم یې نه ورښکاره کړو نوم یې هغه لوړ دی منه مثلا دا د پارک پای دی دا اوس چې موږ ورغلو چې موږ داسې راوڅرخېدو او دا بیا داسې یو د ناستې ځای دی او دلته چې موږ دلته موږ ناست وو دلته ناست وو سین ټاور چېرې خوا نو دا خوا د سین ټاور بیا دا خواته دی بېشکه معنا داسې راپورته ځای دی مخامخ داسې ډېر ښایسته ځای دی نوم یې نه ورښکاره you guys wanna have a good real time you gonna come here and enjoy this place او دغه دروازه ده دغه اوله دروازه ده متاسفانه چې دلته راځئ متاسفانه متاسف او دا داسې پسې راچېرته دا خو دا بله پاڼې مړ کړي دا د بایسکل چې راوړې معنا دلته تړیا نه زنځیر باید درسره یا دغه که دغسې ودروئ زه هم خالي پایې به بېرته کور ته یوسم روینیان یې وړې روینیان پیدا کېږي دلته او دا دلته لیکلي دي وایي په قهر عذاب مولا واوره پر جې خوا مه ورځه نه دا داسې انچکه ځای دی تاسو وینئ دا ماشین پر چالانه دی انډواله که مو ځان د غاړې دی خو ورسي ما شکر دی ځان نه دی د غاړې او هغه چې دي هغه تشناپونه دي نه معنا استراحت بېشکه د هغه فرمایش شو واورې د ګورو سره معنا دا شکې ورسره دي نه داسې په امن و امان راوتلي ها معنا خطر مطر نشته ها کومه خوا مو فتحه کړه خوا مو ګرده فتحه کړه اوس دا ډاون ټاون فتحه کوو د خیر کیمرې لګېدلې دي معنا سم شوري او دا دلته لیکلي دي وایي ډینجرس کیپ آوټ وایي معنا پارک دی معنا سورچې شروع به شینګیا لري نو دغه ځوانان دي دغه شوقونه دي او دغه دی دغه زما نه خوښ ځای دی ګلان یې هم کرلي دي معنا او دا څه کمسلې ډبرې ورکړې دي دا او دا پسټیال ورکړې دي هر دا انسان دلته دا څه شي دی دا لګېږي دا خو ادریس نه یې زه یې کم یو تلته ورخطا شي زه ونیسه شلی دی معنا شلی نه دی ونیسه
موږ خو ما چورخېږي ها یارانو تاسو دی وینئ چورخېږي غونډک دی اور دا سخر غونډک دی دا سوار نه بی نه بی بیخي څه یې د کور چې ودان خدای دې خیر وکړي عجبه روب ګلان چې ده او ما یې سبا د ګلانو میلې ته ورځو د خیر ځای ته منه